دا د شادیانو دښته ده په بلخ ولایت کې هغه مکان چې د هیواد د نورو ولایتونو ان د نورو هیوادونو څخه هر کال سلګونه زره سیلانیان ورته راځي. دلته راغلي سیلانیان د شته امنیت، هوساینې او ځینو نورو برخو نه خوښي څرګندوي، خو له بله پلوه د ځینو امکاناتو غوښتونکي هم دي. دشت شادیان است و فعلا در دشت شادیان قرار داریم و اینجا یک جایی است که هر ساله مردم به خاطر سیل و سیاحت و تفریح در فصل بهار در ماه عمل خصوص به خاطر سبزلغتان که فعلا سبزان خیلی سرسبز شده ماشاءالله دشت به خاطر سیل و سیاحت و تفریح و بعد از اینکه رمضان مبارک سپری شد به خاطر امی راحتی خود اینجا حضور پیدا میکنن و غم و خستگی های رمضانی را سپری میکنن و برطرف میکنن. بسیار آرام، بسیار امنیت، شکر، یعنی بسیار خوب جای است. اینجا یک امکانات کمبودی که امیر داره که یک دکان شوه خوبتر است، یک کلینیک باشه خوبتر است. دمی ساتری، دمی مخلوق که میآید بسیار خوبتر میشه. د خادیانو دښته چې د مزار شریف ښار ته نږدې په 10 کیلومترۍ کې موقعیت لري، د کورنیو بهرنیو سیلانیانو تګ راتګ دلته د دې باعث شوی دی چې د ځایي اوسیدونکو لپاره د کار زمینه هم برابره شي. دشت شادیان، تنگی شادیان و از شهر مزار شریف دید و بازدید میکنه و گذشته از او خود کسایی که اینجا کار میکنه، کسب کار است، دست فروش است، کسایی که چیزی برای فروش، برای خوردنی آماده میکنه، یک نوع کار و یک نوع غریبی برای از اون مردم هم هستند. ما فعلا هم دکان فعال کردیم، روزگارم سر هم دکان میشله. بسیار مردم ها با اینجا به تفریح میان، از هر ولایت، از هر نقطه افغانستان در اینجا شکر زیاد میان، از هلمند، از قندهار، غرب و شرق زیاد به تفریح میان، حتی که از خارج هم به اینجا مردم ها به شکر میان. دا چې بلخ ولایت د افغانستان یو له لویو تاریخي ولایتونو څخه شمیرل کیږي، اقتصادي شنونکي وایي د سیلانیانو تګ راتګ د هیواد په اقتصاد کې د پام وړ مثبت رول ادا کولی شي. دوی زیاتوي چې د بهرنیو سیلانیانو سره ښه چلند په هیواد کې د دې باعث شوی دی چې ډیری پانګوال افغانستان کې خپل سوداګري راکړه ورکړه پیل کړي. سیاحتوال چې راځي د یو هیواد لیدنه کوي او په ضمن کې دغه هیواد د تاریخي او هغه سیاحتي منظرو لیدنه چې کوي دا په اقتصاد باندې ډېر یو غټ اغیز لري. تاسو فکر وکړئ په مزار شریف کې مونږ ډېر تاریخي ځایونه لرو چې باید ولیدل شي. تنها د زمونږ لیدن به کافي نه، نو ضرورت دې ته شته دی چې خارجي سیلانیان راشي له دې لیدل وکړي او کله چې دا سیلانیان د خارج نه راځي دا د افغانستان یو تصویر نړۍ ته ورمعرفي کوي چې افغانستان هم داسې د لیدلو ځایونه لري چې مثلا زه د دې د نګاه نه وایم چې زه افغان یم او افتخار پرې کوم، بلکې هغه کسان هم چې دا ځایونه وګوري باعث دې کیږي چې نور سیلانیان هم تشویق شي د امنیت د نګاه نه او د هر څه د نګاه نه راشي دلته د دې ځای لیدنه وکړي او همدغه راتګ د دې سیلانیانو واقعا په اقتصاد باندې ډېر یو غټ اغیز لري. این در غرب و در دیگه جا انگیزه پیدا میشن، مردم دیگه میاد اینجا بازسازی میکنه، اینجا سرمایه گذاری میکنه، از امنیت از اینجا انتقال میشه دو طرف، از خلق خوش مسئولین انتقال میشه دو طرف، از احسان خوب انتقال میشه دو طرف. در اونجا یک انگیزه در مردم پیدا میشن، مردم اینجا میاد سرمایه گذاری میکنه، سرمایه گذاری کرد. آیا انسان هایی که ذهنشان دیگر رقم است فعلا در خارج زندگی میکنن از وطندارای خود ما و شما، اونا میفهمن که گپ دیگه چیز بده، اونا فعلا دمی چند ماه هزارها صدها تجار که فعلا در خارج تجارت میکردن فعلا میان در اینجا میگن ما انتقال میدم سرمایه خوده، میگه در افغان انتقال دادنم تا بالا چندین تجار می رقم کردن انتقال دادن فعلا در وطن کار میکنن. د یادولو وړ ده چې د خادیانو دښته تیرو څو لسیزو کې د اخلاقي او جنایي جرمونو مرکز و، خو اوس د هیوادوالو لپاره د سکون او هوساینې په تفریحي مکان بدله شوې چې په نړیواله کچه شهرت موندلی دی. ثابت خان انځور، د البرز نشراتي څانګه، مزار شریف، خادیانو دښته.